جناب سونګ مې تاسو ته پلی کړلو. زما د طرف نه تاسو ټولو ګرانو اورېدونکو دپاره غږ دی د دلبر ریډیو FM 93 410 او پروګرام آهنګ کې زه یم ستاسو ملګری انعامجي او تاسو زما خواږه نیازبین ملګري الله هم ژوندي او روغ جوړ لرم. ښه جناب میسیجز هم را روان دي، کال هم را روان دي. یو ملګري میسیج کوي بیلنس خو مې راسره نشته که نه انعامجي، او کال هم درته کول غواړم نو بس داسې کار وکړئ که نه د الله نه وغواړئ الله هر څه کولی شي که د بیلنس هم پکې درته راواچولو بیا به راته کول وکړئ که نه. ښه وایي چې دوی وایي چې زما فرینډ هم ستاسو پروګرام اوري او وایي چې ستاسو پروګرام زما ډېر زیات خوښ دی. الله هم خوشحاله لره ژوندي اوسېږئ. ناز هم سلام را لېږلی دی. وعلیکم السلام قربان. ناز څنګه یې جوړ یې؟ د پروګرام ستاینه کړې ده، ډېره ښه خبره ده انعامجي. پروګرام زبردست دی او ستاسو پروګرام هم زبردست ده، ډېره ښه خبره ده قربان چې تاسو ته ښه لګي. هغه وایي ډېره چې مې په زړه غم د جانان دې سر خوړلي، ډېره چې مې په زړه غم د جانان دې سر خوړلي او په برخه مې د ټول عمر خفګان دې سر خوړلي. دا خلک بختور په نصیبونو زورور دي، دا خلک بختور په نصیبونو زورور دي او زمونږ په نصیبونو خو تاوان دې سر خوړلي. جانانه هغه هم په تا زما په شان مین دی، جانانه هغه هم په تا زما په شان مین دی. رقیب خو په ما ځکه دومره ګران دې سر خوړلي او چې یو ارمان مې هم چېرته په زړه کې پاتې نه وي، چې یو ارمان مې هم چېرته په زړه کې پاتې نه وي. په زړه کې زما دغه یو ارمان دې سر خوړلي او ویل یې چې خانیه ستا وختونه څنګ تېرېږي، ویل یې چې خانیه ستا وختونه څنګ تېرېږي. ما وې ورته چې ژوند دې بس روان دې سر خوړلي او تېره چې مې په زړه غم د جانان دې سر خوړلي، په برخه مې د ټول عمر خفګان دې سر خوړلي. ښه قربان الله هم ژوندي لره. تاسو هم وایئ چې یاره د انعامجي چېرته لاړو، ډېر داسې رومانټک شو او ډېر داسې سیډ شو. نه قربان داسې نه ده. زما لیسنر چې دي که نه اکثر مانه دا پوښتنه خلک کوي چې انعامجي ولې ته چېرته داسې عاشق یې که څنګه داسې پوټري به دا زه ورته یم نه، زما اورېدونکي چې دي نو دا څوک عاشقان دي او څوک بیماران دي او څوک مست دي. نو زه د هر چا دپاره په پروګرام کې خپله برخه کوم. ښه جنابه دا فاطمه هم یاد کړي، سلام یې را لېږلی دي او وایي چې داسې کار دی انعامجي زه خو به تا ځان سره به وځم چې سپوږمۍ ته ځم. نه فاطمه داسې ونه کړې، ګورې په جړا به ځان مړ کړم، زه یوازې یېرېږم. ټیک ده ما ته بیا بیبي یادېږي. نو دغه او وایي چې پوټري راته ووایه. نو پوټري خو زه ټوله وایم ستاسو ټولو دپاره وي. وایي چې سترګو له لکې لیونۍ مه کوه، سترګو له لکې لیونۍ مه کوه او ما لیونۍ کوي لیونۍ مه کوه. څوک به دې نظره کړي یېرېږم، څوک به دې نظره کړي یېرېږم او زلفو کې کمسې لیونۍ مه کوه او تا سره مې زړه په هوا والوځي. منډه په بلې لیونۍ مه کوه او کله راښکاره شي کله پټه شي. دا خو د سپوږمۍ مه کوه او رک دې شي بنګړي اور دې پې پورې شي. رک دې شي بنګړي اور دې پې پورې شي او کلې را خبرۍ لیونۍ مه کوه او ما ګورې د کوره به مې وشړي، مګورې د کوره به مې وشړي او پوی به شي ابې لیونۍ مه کوه. ټیک ده جناب بلکل به نه کوي. او چې څوک په کومو خبرو کارونو باندې خفه کېږي ورته وایي مه کوئ، نو بیا مه کوئ که نه سم شي د ځان نه هم سم ماشومان جوړ کړي. زه تاسو وایم کال وکړئ. ټیک ده جناب راتلی شي تاسو کال کولی شئ په 091651503 باندې. ګورو څوک د کوم ځای نه دی اوسوي راته. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوې؟ هلال احمد مومن د پېښور نه خبرې کوم. بلال احمد مومن که هلال احمد مومن؟ هلال احمد مومن. هلال احمد نه دی، هلال احمد دی. زه جی هلال احمد صاحب ووایه څه به ویل غواړې؟ تاسو ته لږه د سپوږمۍ خبره کوئ که نه؟ جی زه د سپوږمۍ خبرې کوم. هغه وایي چې سپوږمۍ ښه زه وایه او سپوږمۍ زه خو ځان سره سپوږمۍ ته پلار خېږم. ښه پلار دې خېجئ. ولې ډېر زیات یې تنګ یې که نه دا درته مور وویې چې دا پلار دې ځان سره وخېجوه. سم ووایه دا ستا خپله دا اراده وه که نه مور درته ووایي چې داسې به کېږه بچي چې زه یې ګورې بیا به دی نه بخم دا پلار به دې خېجې ځان سره. یاره بس ته به وګومره والله ځان لوی مایاسوز نشته دی. ښه ته د پلار ځان سره ولې خېجئ؟ لکه د ډېرې مینې نه د هغه نه بغیر ستا ژوند ډېر ګران دی که نه بل څه وجه ده؟
نال دا پرېدم څه دی خو نه داسې ولې یار داسې ولې ته خو سیریس شوې دا خو د کم خبره ده والدین خو د الله د هر چا ژوندي او روغ جوړ لري زه ډېره ښه خبره ده مطلب دا چې دا ارادي چې دي دا ستا خپلې نه دي دې دپاره ته چا لمسولې او که د پلار نه یې تپوس وکړو چې یاره داسې کار دی هغه وایي یاره بس ستا میجان به یادوي چې دا ځان سره به وځم زه یم که نه استاد جي زه یم میدان صاحب په ژوندوني جنت ته وخېږم چېرته خېجې میدان صاحب په ژوندوني جنت ته وخېږم چې په ژوندوني جنت ته وخېجې نو دا دې مو ګوره ډېرې ټیکنیکل خبره وکړه که نه یو خو دا دی چې دا ژوند راته جنت شي ټیک ده که نه نو دا بېله خبره ده او که نه ته جنت غواړې نو جنت بغیر مرګه نه میلاویږي ګورې او اتی خبره دی کومه که نه جی نو ته یو خبره نیمګړه پرېږده بل خوا لاړه شي دا چرګې د ذات ټوپونه وخې حال مې ډېر کم نه کم ګنټې نه به لګیم کال نه ملوي زه صحیح ده که نه نو دا خو انعامجي دی که نه خلک ډېر کال کوي نو ځکه نه ملاوي اوس دې کال میلاو شو ښه اتي سره به څه کوې قربانه اتي ګوره په ګنټه کې 1 کیلو غوښه خوري که نه یو اتي په یو ګنټه کې 1 کیلو غوښه خوري 15 اتیان به په 15 ګنټو کې 100 کیلو غوښه خوري نو چې څه شی نه نو څه شی به وکړي 1 کیلو غوښه خو یې ما اتي خوړلي دا څلور به ولې ستا په شان اتي و هغه سره د خپلو ملګرو جوړغم نشته دی والله به نور یې نه خوري نه خوري یې پې ته تپوس وکړه هغه به ته سر وړکوي داسې دی سر داسې وړکوي یا خورم پې ټیک ده ښه نو چېرته لاړې اوس خبرې خو وکړه که نه ته خو لاړې په منډه شولې چاته دعا سلام لیږل غواړې د پروګرام حوالې سره څه ووایه او نو ستا مینهوال شته او که نشته دی که په زور ځان له مینهوال پیدا کړې یا به سره څوک مینه کوي یا به سره نه کوي هر ماښام والله ستاسو پروګرام ګورو بس کال نه میلاویږي سم دا نمبر ډېر تېز تېز دی یو به نمبر وي یو انسه ولیکو بله به نمبر وي بل انسه ولیکو نه زه خو ډېر سلو نمبر ویم او دا نمبر چې اوسه پورې تا یاد نه کړو دا خو د ریډیو نمبر دی او 13 کالو داسې عمدایو نمبر دی 091 65 15 093 ټیک ده نو دا خو داسې صحیح ده زه بېغمه یم چې ته فکر ونه کړې ښه صحیح ده نو بیا یو کار بل وکړه لکه د پلار د خامخا د ویزه کنفرم د خېجې به بالکل خېجو زه ټیک ده قربانو نو بس مونږ به بیا پلار ته دعا کوو نو اوکې الله حافظ د کال کولو ډېره مننه کوم قربان راتلی چې تاسو هم کال کولی شئ په 091651503 باندې یارو راغږ دی د دل پر ریډیو FM 93 410 او ستاسو ملګری نان سټاپ بومباستیک د وان اینډ اونلی انعام جي ښه جناب څه کوو یاد کړي چایو او سلامونه چا رالیږلي دي جناب نازګل هم یاد کړي سلام یې رالیږلی دی وعلیکم السلام انعام جي زه هم پروګرام اورم ډېره ښه خبره ده قربان چې تاسو هم پروګرام اورئ موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې تاسو پروګرام اورئ او بیا تاسو میسج په لاره باندې هم راغلی وایي زار انرژي تھینکس ډېره مننه قربان الله هم ژوند لره ښه وایي چې جانانه ځان درنه نور مرو کېږه جانانه ځان درنه نور مرو کېږه زما اوس چل د صبرولو زده شوی دی اوکې جناب نو ډېره ښه خبره ده قربانه هغه وایي چې څه به وایي درته وایي چې د صبرولو چلم زده کړی دی نو ډېره ښه دې کړی چې صبرولو چل زده کړی دی هغه وایي چې زه د مستۍ په جال کې ښکار د محبت کوم زه د مستۍ په جال کې ښکار د محبت کوم او مجبور لا نه یم چې ښکلو ته مینت کوم او زه شهنشاه یم د الفت د خار سوالګرې نه یم زه شهنشاه یم د الفت د خار سوالګرې نه یم زه د بلا ښکلو په زړونو حکومت کوم او قسم مې کړی و چې ستا کلي ته در به نه شم د یار په کلي کې روان یم خپل عادت کوم او زه د مستۍ په جال کې ښکار د محبت کوم مجبور لا نه یم چې ښکلو ته مینت کوم اوکې جناب زو څه به کوو سانګ اورو زبردستانې سانګ ناز وایي چې انعام جي ماته د بنګلو شعرونه ووایه د بنګلو شعرونه به هم درته ووایم او صبر وکړه ګورم د بنګلو زټې کې جي د بنګلو شعرونه ستا لپاره او
هلکه سم شي کنه تاسو ما ولې تنګوي یاره صابر ته بالا غړې نه وی چې سلامونه انعام جی وعلیکم السلام صابر خان څنګه ټیک ټاکي نرګس د 400 نه ها ټول عمرې بغیر بیلنس چې دا د سره په ټول جون کې چرته بیلنس را نه غي ټیک دا قربانه هغه چې زه پروګرام اورم ډیره خبره قربان تاسو پروګرام اورئ او زه وایم چې بغیر بیلنس موبایل چی کنه هغه بیا دغه نه موبایل خدای ټیک دا قربانه ارزوجی افریدی هم سلام را لګلی سلام زیم محبت ارزوجی افریدی انعام جی قرارجانی پروګرام کې درته ویلکم وایم او ډیر وخت بعد مونږ درته ډیر انتظار کوو شو ډیر شو تاسو راځي او چټیانه مکوي ښه قربانه او دینکو ته سلام دی او ګلپاڼې سونګ راته پرېږه کنه زبا پرو زړګي صبر کم لتانا خادي وی چې زبا پرو زړګي صبر کم لتانا او وی چې اوکې دا سونګ برته پلی کې د ګلپاڼې بل سونګ برته پلی کوم ته زړګي صبر ول سونګ ته نه دی یاد چې دا به دا چرته خجی سلام کوي وعلیکم السلام دا زما په دې موبایل څه چل شوی دی چې دا سایلنت شي نو دا هم ټنګیږي او چې سایلنت نه نو هم ټنګیږي پته نه لګي دغه سمې وي قربان دغه مې د دغه خبره کوله د بنګلو او د بنګلو د شیرونو خبره مې کوله نو ویا چې ستا چمته ارمانونه لیونی وړم ستا چمته ارمانونه لیونی وړم او خبرې به تر څو د خپل زړګي وړم په لاسو کې مې مړاوې شول د ډېرو مودو داسې او د ښکلو چمته هسې کشمالي وړم او دا غټ دي دا واړه دي دا مې خوښ دي دا مې نه دي دا غټ دي دا واړه دي دا مې خوښ دي دا مې نه دي بس تاله به زه ټوله ورځ بنګړي وړم جناب زه سونګ بیا راځو ښه الله هم ژوندي لره خوشحاله کله بعضې میاشتې جو ګورم کنه نو هغې پرې لاله خندا راشي د بنګلو سندره تاسو واورېدله هغه وایي چې زه د تلو په لار کې ناست یم دا په بله راځي او بیا څه زړه چو دی انتظار دی یار به کله راځي او ما چې راویښ کې ټوله شپه مې په سلګو جړوي او ته چې پښتو کوي نو یاد دی اشنا سله راځي او تا چې راوړي زما په مړوندونو تنګ وو هغه بنګړي مې اوس جانانه تر سنګلو راځي او زه د تلو په لار کې ناست یم دا په بله راځي بالکل قربان غږ دی د دلبر ریډیو FM 93 400 پروګرام تاسو اورئ آهنګ او پاهنګ پروګرام کې زم تاسو ملګری انعام جی تاسو ټلیفون کال اخلو او تاسو کو کال کوئ په دې پروګرام کې نو 091 65 15 093 باندې کال کولی شئ ګورو کال چوکو سوق دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه قربان څوک خبرې کوي انعام جی څنګه یو مې ټکر اورګلا ریډیو لک سلو کم ریډیو سلو کو او بوت یو ګلاس اسکا جی نو وسونس بیا را نه خوب تختی خازه سیده خوب کې لګي ساله که خپه صدر باندې کینې نه ښا څنګه انعام جی مې ټکر ډوګډوګي خبره کوم دا ټکر نه صحیح ده جناب دا لیکن عمر د سم خشتنوم دی ځان ته ډوګډوګي وي ولې پنچوري کسنګا نو بس سکه ورسره نو نه نو سکه لکه په ډوګډوګي مې پیکا ډوګډوګي ځان ته ولې وي دا به موږ سکول ټایم کې بس دا مزاحیه حقیقي خبرونه وغیرہ کول نو واسطه تخلص کړي نو ځان نه مایزه چې په دې باندې مسوکان دي نو بس خبره ده خزه ټیک ده نو نه ټیک ده دا خو خاکه هدا پور خو ټیک ده کو اسی به ځان ته ډوګډوګي مو وایا ټیک ده به ورته خلک ټول ډوګډوګي وي عمر ورته سو کوئی نه نو وځه خیال ګولې په پروګرام کې ټول په دغه باندې اوس پیژنې نو په دغه باندې پیژنې خو زه د نور خلکو په شان نیم زه به هر چاته یو صحیح خبره کوم باقي تاسو خپل مرزي ده ټیک ده جناب صحیح زه به ته عمر خان وایم عمر خان رورا سبب په پروګرام کې ها نو بس پروګرام مو تاسو وګ نو ورته ما زرا شمه په کې شرکت کوه خزه خبره ده نه تا وی چې ما به ټوکې ټکاله کول کنه داسې د خپل طرف نه یو خسته خولي زبردست شانت ټوکه ټکاله چې زم خوشاله شم او د خلک هم خوشاله شي بسوي نو انعام جی یو لطیفه ده زه کوم او زه لکه د مقصد د پاره کومه صحیح ده جناب نو دا څه چل شي و چې یو کور کې به د ښځې خاوند په مخه جنګ و که نه ټیک ده نو
یو ورځ د ښځې خاوند په کور کې جنګ و، نو ښځه خاوند ته وایي چې خاوند ښځې ته وایي چې سپی، نو ښځه ورته وایي چې زه سپی یم، ته به سپی که نه. نو دا څنګه لطیفه ده مړه خلک د خاوند او ښځه خلک یو بل ته داسې نه وایي، ټیک ده که نه؟ نو خبره اورئ انعامجي که نه؟ نه زه نه اورم نوره خبره، سپی او سپي لفظونه پکې مه کوه. ګوره لطیفه خلک ښکلې کوي، زبردسته کوي، د نه خوند ښکلې رنګ. لطیفه ده. نو خو پخوا کې یو ماشوم زوی ناست و ټیک ده. چې هغه د مور او پلار د جنګ ته غوږ کړي او یو بل ته دا لوزونه ګونې، هغه په خندا شي. مور یې ورته وایي چې زموږ جګړه ده او ته راپسې خاندې. نو زوی ورته وایي چې تاسو سپی سپي، زه بیا ورکوټي کوتریم. نو صحیح ده. خبره دا چې کور کې ښځه خاوند له اول جنګ کول پکار نه، ځکه چې هغې نه په وړو ماشومانو باندې ډېر غلط اثر کوي. نه که ښځه خاوند جنګ کوي او که نه، او که ته ما سره نږدې وي ما اول تا سره جنګ کولو، ټیک ده که نه؟ ته چې چېرته ځکه د جنګ خبرې کوې. صحیح ده. ټیک ده. بل ته نصیحت کولو نه مخکې لږ دا کول پکاري چې خپل ذهن هم کلیر کول پکاري، صفا خبرې ښکلې ذهن ساتل پکاري، ټیک ده که نه؟ زموږ الفاظ چې دي نو دا زموږ د سوچ او فکر عکاس دي، ټیک ده که نه؟ هغه زموږ سوچ او فکر کې چې کومې خبرې وي هغه زموږ ژبې له راځي او زموږ د ژبې نه بیا ادا کېږي، ټیک ده که نه؟ نو ښایسته ښکلې خبرې کول پکار دي چې خلکو ته. لکه ستاسو دا پروګرام دی دا لکه په کورونو کې زموږ او چې کوم دي سیزونه خویندې میندې دا ټول اوري که نه؟ جی جی جی. نو لکه موږ د لطیفې یا د خبرې مقصد دی چې دا یو سړی لکه په دې باندې عمل کړي او کور صحیح ده. د هغې رویه سمه کړي. دا زمونږ او ستاسو لپاره غټه خبره ده، چې ستاسو د پروګرام په وساطت سره دا ورته. صحیح ده. نو ګوره زه ته یو اسانه طریقه ښیم که نه؟ دا لطیفه چې تا کوله نو تا به بیا داسې ویلو چې یاره د ښځې خاوند جنګ و، نو ښځې خاوند ته وایي چې یاره پلیټ یې، او هغې ورته وایي چې نه یاره ته خو سم پیالې، نو ماشوم پکې وایي چې یاره زه پکې پتیله شم چې داسې مې دغه دي. داسې یو ښکلې لفظونو سره چې هغه اکورډ نه لګي، ټیک ده؟ لوی سړی شي، الله دې خوشحاله کړه. انعامجي ذهن پورې خبره کوم چې څوک یې په کوم ماین باندې نه، دا هغه کس د ذهن خبره چې څوک څنګه الفاظ وایي، ټیک ده که نه؟ نو خپل ذهن صفا ساتل پکار دي. د ډېرو خبرو تشبیه او دغه ورکولو دپاره ډېر ښایسته ښکلې الفاظ هم شته دي. انعامجي ته چې کال کوې نو په ویښ ذهن سره به کوې، ټیک ده؟ ما ته سټارټ کې وایي چې انعامجي د نور نه ذرا ہٹ کے او وکرے ٹائپ کا بندہ ہے. اللہ پامان جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قربان څوک خبرې کوي؟ جی د رضا خبرې کوم د وزیر کالونۍ نه پېښور نه. وزیر کالونۍ نه خبرې کوې؟ لږ ماله به ټایم راکړې، خفه نه شي. زما یو ډېر خوږ ملګری دی ولایت خان پولیس والا. صحیح ده. ولایت خان پولیس والا چې دی نو هغه هم پروګرام اوري او میسج یې کړی دی که نه؟ او هغه راته ډېرې مینې نه ویلي چې ولایت خان یم انعامجي او لب یو جانانه دی هم راته ویلي دی. الله دې ژوندی لره ولایت خان وروره، ژوندی او زنده‌باد اوسېږي سره، او ستا سلام هم ورته ورسېدو او سره د خپلو وړو زږو خوشحاله اوسېږي. او دا هم راته ویل چې مس یو جانو او لب یو جانو او می ولایت خان پولیس والا. نو ډېرې مینې اظهار یې کړی دی. الله دې ژوندی او خوشحال لره. ښه اوس ته وایه قربانم، بیا راته د خپل نوم د سره واله. جی عادل رضا خبرې کوم د وزیر کالونۍ پېښور نه. عادل رضا. علي رضا. اوکې جناب علي رضا، څه به وایې قربان؟ بس پروګرام کوم سٹارټ نه اورېدم. صحیح ده. او ډېر ښکلې تاسو کب والا خبره مو کړه که نه؟ کب والا او هغه منځ کې چې ورته بیا شیشه کېدي هغه خبره. صحیح ده. ټیک ده. خو زه داسې په د قصې په شکل کې داسې یو خبره کوم چې د خلکو ذهن ته بروزي که نه؟ نو بلکل زموږ ذهن ته بلکل کوش وه. یو سبق واغی. ډېره ښه خبره ده قربان چې تاسو واورېدله او تاسو ته یو سبق واخیستلو. خو زما په دې موبایل دا کار شوی دی چې دا سایلنټ هم دلته راځي او ټنګ هم کوي چې څوک دا زه درته وایم ستاسو خبره ما وختي م واورېده. سیټینګ ته دې لاړ شئ که نه؟ یا خدای پاکه نو زه به پروګرام پرېږدم، سیټینګ ته به ځم. دا کوم ځای کې دی دا سیټینګ؟ موبایل کې سیټینګ وي که نه هغې ته به لاړ شئ. ما خو که موبایل کې بیټري وي دی کې سیټینګ هم وي. ټیک ده. سیټینګ هم پکې وي. سیټینګ ته دې لاړ شئ نو دا هغه ځای نه چې دی دا رینګ ټون ته نه دغه کېږي نو دا چې دی وایبریشن ته واړئ. دا رینګ ټون دی که دا ټون دی؟ رینګ ټون. بس تاسو پوهېږئ زموږ نه. نو ما کوس ته رینګ یو ټون جوړ شوی دی هلته دی که نه؟ دغه مې ده. ښځه بهرحال دغې سره بیا ګورو، دا دونه اهم نه دی زما دپاره، تاسو ډېر اهم یې. نو ته به څوک بوځې ځان سره هلکه که نه؟ یاره زه خو یم چې د ملک دا مشر ځان سره بوځم. د چا دا مشر؟ د ملک دا مشر. د ملک دا مشر. نو ته څه لکه د خلکو دعاګانې اخیستل غواړې؟ په اسانه باندې ځان خدای پاک باندې بخي.
بالکل په آزاده باندې نه خو ته دا خبره مو که کنه دا د چا طرف راغلی دی الله را لېږلی دی کنه د الله را لېږلی دی نو دا هم ستاسو د اعمالو سزا ده کنه داسې په اسانې ده نه لرې کي زه ټیک ده ښه خبره ده ستاسو دغې سره مینه ده بس همدغه شانتې ټیک ده خو د اتي سره به څه کوې دا غوښه به څنګه چل کوي نو زه ته ځکه وایم چې لکه سم شه اتیانو سره ټانټې مه جوه ګورې او کنه ټانټې به ورسره ځکه نه جوړي چې ته خو انسان یې کنه یاره ټانټې به څنګه جوړې ورسره ګني جوه هلو اوکې جناب هلو دا چېرته غیب شي د خدای بنده که هنټوي ده نه په تیاره کې بېدرکه شوه راټوپ نه کې لکه ګورې ښه زه صحیح ده ښه خبره ده ښه تاسو وایئ چې یاره د اتي د دې خپله مسله ده دې کې زه څه نشم ویلی زه ټیک ده هغه په خپل ځای پرېږده ابا تر پروګرام په اخره کې زه وایم د دې خبرې جواب راکړه ټیک ده که نه اکثر څیزونه چې کمي که نه فرض کا یو څیز چې خلک جماوی که نه هغه جماوی نو هغه څه کېږدي ګوره اوس یو لیکویډ څیز دی اوبه دی یا بل داسې یو څیز دی او هغه ته جماوې ټیک ده که نه نو څه کې به یږدي فریزر کې خلک کېږدي فرج کې خلک کېږدي یخي کې که نه نو هغه هغې سره جمع وشي ټیک ده خو داسې یو څیز هم شته دی چې هغه ته ګرم کې نو هغه جماویږي ٹھیک ده کون سی ایسی چیزیں جو گرم ہونے پر جم جاتی ہے ستا आवाज کلیر نه راځي پته نه لګي چې څه چل دی یار سم شه ګوره ټایم لږ دی بل کال به واخلم ویښ کا اوکې جناب السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشي په خیر راغلی الحمدلله زه خو ټیک ټاک یم تاسو څوک زما خور خبرې کوي د خپل کور نه خبرې کوي ډېره ښه خبره ده خویندې په کورونو کې خشته ښکارېږي جي خورکۍ څه به وې پروګرام زبردست دی نو لکه کوم لحاظ سره زبردست دی او ولې ورته زبردست وایې که ناسې ما خوشحالولو لپاره ورته وایي ښه ټایم پاس پې ښکلي کېږي اوکې جناب دا په لومړي ځل باندې داسې ستغه خبره ما ته چا په مخامخ باندې وکړه چې لکه تاسو په ما باندې ټایم پاس کوئ زه ښه خبره ده ټیک ده چې چا خو په کار راغلو که نه زه بالکل ټیک ټاک یم ښه دغه تاسو به ځان سره څوک بوځئ اول خو راته ده ووایه که نه دغه ګاډي کې به ځان سره څوک کېنوئ چې سپوږمۍ ته یې بوځئ اول ته یې پرېږدئ راکوزېږئ ته بیا څوک به بوځئ نه نو ولې دا فواد چودري چې دی نو دی هم د بوتلو قابل دی که نه دا بل ته دا بل بوزبادو چې دی سواد دا نه دی دی به هم بوتلل پکاري دا خو داسې بلا ډېر دي او سپوږمۍ والا کم خلک چې هلته اوسېږي کم مخلوقات ابه درته بیا خیرې کوي چې خدایه پاکه دا د کم ځای نه یې مونږ له راوستل زمونږ ژوند دی په دار کو صحیح ده اکسیجن ورته مه وایه اسنه د دې نوټس واخلي او اکسیجن در باندې بند کړي بیا خو چې کوم څیز نوټس واخلي نو هغه شاټ شي بیا نه وي الله دې رحم وکړي ښه داسې کوم یو څیز دی چې هغه ګرم کېدو سره جماویږي لکه اصل کې عام څیزونه خو چې کوم دي نو هغه چې څومره یخ شي نو هغه جماویږي که نه خو داسې کوم یو څیز دی چې هغه ګرمېدو سره جماویږي حالانکه ګرمېدو سره عام طور باندې څیزونه پیلاویږي نو پلاستیک خو چې ګرم شي پیلو شي که نه جمع خو نه شي که نه داسې کوم ستاسو ذهن څه شي پی چې وخوټ کې نو جمع وشي او نو پی خو سم ډېر چې وخوټ کې نو بیا جمع وشي هغه پی ختم شي او د هغې نه پاسه چې کوم څیز پاتې شي نو هغه جمعویږي او دغه هم کیدی شي خو د دې نه یو ډېر اسانه او بهترین څیز دی اکم دا ته بالکل پته نشته دی نو تا په دې ټول عمر کې چېرته انډه نه ده خوړلې نه زه تا نه تپوس کوم په دې ټول عمر کې چېرته انډه نه ده خوړلې
ولې نه انده وکړه ښځه د انډې تپوس چې مې د نو کو نو بیا راته یو بل جواب هم راکړه دا به راته ووایې اردو خو دله درځي که نه اردو چې درځي نو د دې جواب راته راکړه چې انڈے کی زردی سفید ہوتی ہے کہ سفید ہوتا ہے انده کې زردی سفید ہوتی ہے انڈے کی زردی سفید ہوتی ہے تاسو داسې وایي چې ہوتی ہے راځي بالکل صحیح ده جناب ډېره ښه خبره ده هغه که ما سره چې ته سکول کې سټوډنټ وې که نه زه خو سکول کې ټیچر نه یم خو که فرض که زه ټیچر وم او تاسو زما سټوډنټ وې نو ما به تاسو بالکل باچا کولی زموږ کلاس کې چې به کوم چاله سبق نه ورتله هغه استاد به ورته وایي ته مې باچا کړې چې څه دې خوښ یې کوه او تاسو دا بل تپوس کړی که نه هاتي والا هاتي والا جواب هم راکوي که نه جي نو هاتي خو غوښه نه خوري که نه غوښه په ازمري خوري زبردست دا یو جواب دی بالکل ټیک راکړو دا ستاسو ټیک جواب دی هاتي چې دی نو دی غوښه نه خوري صحیح ده نو دې دپاره په یو ګنټه کې څه کوي چې په 10 ګنټو کې به هم دی غوښه ونه خوري هاتي چې دی هغه بالکل غوښه نه خوري نو هاتي څه خوري هاتي ځای خوري پاڼې خوري پاڼه